اوكې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ نننی درس را به شو تنه پیژنو چې کنټینټس انټرمیډیټ ډیوایس په موږ د دې ځای نه وپیژنو. بیا د هغې نه وروسته چې انټرمیډیټ ډیوایس کې هاب سویچ برج راوټر اکسس پوینټ ریپیټر فایروال دا به تنه وپیژنو. لومړی به راشو وپیژنو چې what is intermediate devices. Intermediate devices کوم devices دي؟ they are type of devices دا هغه device دي which create ways in path between them to communicate. دا هغه ډیوایسز دي چې د کمپیوټرو ترمنځ لارې را سره برابروي یا هغه لارې موږ ته برابروي چې یو کمپیوټر یې د بل کمپیوټر سره خبرې وکړي شي. سیدا نو مطلب ځینې ځای کې ډېر لرې وي خو سیده سیده خو نه کېږي، شاید ورته پلک او دلته پلک ځینې کې داسې کېږي هغه موږ سره سکرین شیرینګ یا راسره کم یا هغه لپاره استعمالېږي. سیدا او دلته موږ سره دا منځګړیتوب کوي چې د هغوی او د دوی ترمنځ را سره چې کوي د اړیکه برقراره ساتي. it connects end devices with each other. دا end devices د یو بل سره څنګه کوي وصل کوي. it makes the network او network را سره دا څوک intermediate devices برابروي. it connects end devices in order to communicate to each other. دا end devices وصل کوي د یو بل د دې سره چې مطلب د یو بل سره کمیونیکیشن وکړي. اوس خو صحیح ده مطلب دا کچیر زه دلته راشم که نه او دلته ورته ووایم چې دا خو سرور شو. صحیح ده کچیر زه دلته راشم فرض مثال دا موږ سره اوس چې دی دا موږ سره اوس یو یوزر دی. سمه ده دا موږ سره یو یوزر دی دا بل یوزر دی را سره چې شو دا بل یوزر دی را سره او دا دلته بل یوزر دی را سره دا دلته بل یوزر دی را سره. اوس به ګوره موږ اوس دلته یو سنټرل پوینټ داسې یو څه ته ضرورت لرو تر څو دا کمپیوټر د دې سره وصل شي دا کمپیوټر د دې سره وصل شي که دا کمپیوټر د سره وصل شي دا کمپیوټر د سره وصل شي او دا کمپیوټر دې نه د دې سره وصل شي تر څو دوی کنیکشن جوړ شي. ګوره په دې سرجي په دې سرور کې خو به موږ فقط په دې باندې چې لګولې شول په دې باندې فقط پالیسیز لګولې شول. نیټورک مطلب د سرور نه کېږي. سیده دا د سرور پر رقم کار سره کوي خو کنیکشن دلته سره دا جوړي. سیده هغه مور یو سرور دی یو ډول سیده بالکل دی هغه کې اوس خدمات ورته اضافه کیږي. او دلته دا چې کوم یوري دې ته چې کوم یوري انټرمیډیټ ډیوایس ورکیږي چې دا ان ډیوایس یو بل سره وصل کوي دا انټرمیډیټ ډیوایس وي. دا ان ډیوایس دی چې شو دام ان ډیوایس دی دام ان ډیوایس دی دام راسره ان ډیوایس او دام راسره ان ډیوایس دی او دا څه پوسټ چې دلته وصل دی دته انټرمیډیټ ډیوایس وي و چې د دې نه چې دا راته دې میډیا ورکیږي کیبل ورته ورکیږي. سیدا تاسو او بالکل همداسې مې مطلب سرور دې سره ورکنه کې دا سرور سره کنه کې خدا په کوم وخت کې کار کوي. ګوره چې فرض مثلا په غزنه کې دا انټرمیډیټ ډیوایسز د نیټورک کنیکشن د پردار سره استعمالېږي. سیده نو انټرمیډیټ ډیوایس ورو پیژندل. ګوره انټرمیډیټ یو انټرمیډیټ ډیوایس یو څه دا انټرمیډیټ ډیوایس شو دا سره ان ډیوایس شو صحیح شو او دا څه په واسطه چې دلته وصل دی ته میډیا ویل کېږي. نو موږ هلته کمپوننټس اف نیټورک ویلې که نه چې موږ سره یو ان ډیوایس که نه وي که چېرته میډیا هم وي او انټرمیډیټ ډیوایس هم بې معنا دی که نه که چېرته ان ډیوایس هم را سره وي میډیا را سره نه وي انټرمیډیټ ډیوایس تش په واسطه یې وصلې وایرلیس هغه یو بېله خبره ده. که چېرته را سره ان ډیوایس هم وي میډیا هم وي او دا انټرمیډیټ ډیوایس نه وي بې معنا دی. نو کمپوننټس اف نیټورک مطلب هم به ان ډیوایس وي هم به میډیا وي. میډیا هم ګوره میډیا هم ویب ګایډډ او ان ګایډډ ګایډډ مطلب کیبل دی او ان ګایډډ ویوز دی را سره مطلب دا سیګنلز یا ویب را سره راځي. مطلب یا ان ډیوایس به را سره وي او میډیا را سره بل انټرمیډیټ ډیوایس را سره یو سی نیټورک برابروي. سیده نو ګوره موږ سره ټایپس اف ان ډیوایسز ډولونه دي موږ سره چې شو ان ډیوایسز نو سوري انټرمیډیټ ډیوایسز دلته انټرمیډیټ ډیوایس دلته غلطي شوې ده. د انټرمیډیټ ډیوایس ډولونه چې هاب سویچ برج راوټر اکسس پوینټ ریپیټر فایروال دا سره چې دي دا سره د انټرمیډیټ ډیوایسز دي. راځو لومړی ته پیژنو هاب څه ته ویل کېږي. هاب خپله یو ابریویشن دی را سره یو اکرینم دی چې موږ سره هاب ویل کېږي هایبریډ یونیورسل براډکاسټ H hybrid U universal B broadcast hybrid universal broadcast ہے رسالہ دا. یہ hub is a central point in all computer connect with it. hub چلی دا یو central point ہے مطلب یو منځنی point ہے او ټول کمپیوټر نه د چا سره وصل کیږي د hub سره وصل کیږي. hub is low cost دا مطلب څنګه دی low cost مطلب ډیر خرچه پې نه راځي. hub does not understand on MAC address. hub په MAC address باندې نه پیږي. it is broadcast means forward data to all connected devices ان ډیوایسز دا پوره براډکاسټ دی. سیدا او مطلب که چېرته دلته موږ سره یو لس نفر دي دوی نیټورک جوړ کړی که نه که دلته موږ هب استعمال کړی وي که دغه اول نفر ډیټا لیږي مطلب یې زړه داسې چې پنځم نفر ته راوړي که هب وي موږ سره داسې نه شي کېدای چې پنځم ته یې ولېږي نه هب ته چې راولېږي موږ سره هب یې اول خو شي اول رالېږلی دویم درېیم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم پورې به ټولو ته یې براډکاسټ کوي دا سګنل یې ټولو ته ورلېږي. سیدا دا لو کاسټ هم دی په یو څه باندې هم دا نه پوهېږي مطلب یو انټلیجنټ نه دی را سره. it is one path sending and receiving دا مطلب په یو وخت کې که هغه ډیټا را لېږي دا بیا ډیټا په هغه وخت کې ریسیو کوي. هغه به ډیټا ولېږي دې هفته یا هغه که ډیټا دې کس ته لېږي داسې راځي که نه دغه لین مطلب په یو وخت کې یو کس کولی شي چې ډیټا ولېږي. سیدا more traffic is generated in hub او ډیر زیات ټرافیک په دې کې جنریټ کېږي ځکه چې مطلب یو لري او که په هغه وخت کې بل یو کس راولېږي نو مطلب دلته څنګه کېږي دا سره په دې کې سره فرق راځي. سیدا مطلب هغه پکې ټرافیک به جوړوي. بل سویچ دی وای it is central point for all computers دا ټولو کمپیوټر لپاره central point دی. it is a famous device in network دا په نیټورک کې famous device دی زیاتره ځینو کې سویچ سره استعمالېږي. it is expensive device دا مطلب قیمتي device دی. سیدا it understand on MAC address دا په MAC address باندې پیږي. MAC address وپېژنې که نه ګوره MAC address چې کوم یو دی که نه MAC address اصل کې د څه مجموعه ده. MAC address چې دی ګوره MAC address چې کوم یې کنه دا موږ سره یو فزیکل اډرس دی. ګوره یو IP اډرس دی IP اډرس څه شو چې برسم دا بلک داسې غټ کوم
یو آی پی ایډرس دی را سره صحیح شو چې آی پی ایډرس را سره لاجیکل دی څنګه دی را سره لاجیکل څه معنی چې مطلب د تغییرېدو وړ دی دا را سره تغییرېدلی شي چې آی پی ایډرس را سره څو بیټه دی آی پی ایډرس را سره 32 بیټه دی را سره صحیح شو 32 بیټه دی را سره چې مطلب دی کې بیا خپل رینجز دی را سره دا موږ وروسته پیژنو اوس راځو میک ایډرس میډیا ایکسس کنټرول صحیح شو میډیا ایکسس کنټرول هم دا سره فکر کوم میډیا ایکسس کنټرول ایډرس دی را سره دا صحیح شو چې مطلب دا را سره څنګه دی فزیکل دی څنګه دی فزیکل پی ایچ واي پی ایچ واي اس سی ال فزیکل ها فزیکل شو سره فزیکل دی مطلب دا سره څنګه نه دی څه شي پی واي ایچ دی ازه بسیر دا پیږي ورنه مې چې کومه ده کنه فزیکل دی سره فزیکل مطلب دا دی چې دا نن چینجبل دا تغییرېدل وړ نه دی مطلب میک ایډرس د کمپیوټر هم میک ایډرس دی سره کنه دا سره بدلیږي نه صحیح چې دا موږ سره 38 بیت دی څو بیت دی 38 بیت سره دی او دا تغییرېدل وړ نه دی بده کې تغیرات نه راځي نو ګوره او دا موږ سره څنګه ښه دا موږ سره هیکزاډیسیمل فارمټ کې چې کې دی هیکزا ډیسیمل فارمټ کې دی سره او دا خو پاس ډیسیمل کې دی سره صحیح شو ډیسیمل صحیح او دا سره بس پر مثال دا سره ګوره 6f 3e صحیح شو فرض مثال h پکې نشته a سمره او 7 داسې دې ترتیب باندې سره درځي چې بیا هر درې نه وروسته ته سیمې قانون کې خصوص کیږي نو ګوره سویچ په میک ایډرس باندې پیږي او دا میک ایډرس دا چیرته ساتي په کیم ټیبل کې کنټرول ایکسس چې شي داسې دی ښه دا په دې کې را سره څنګه کوي خپل دا ټولې چې شي ساتي را سره دا میک ایډرس ټول په کیم ټیبل کې را سره ساتي میک ایډرس دا لاندې ویل کړم نو کنټینټ ایډرس میموري میک ایډرس کوم میډیا ایکسس کنټرول او کیم کنټینټ ایډرس میموري در سره سیدا کنټینټ ایډرس میموري دا ور د ذکر سره راغلي چې میک ایډرس سویچ په میک ایډرس پیږي چې میک ایډرس لیر 2 در سره کنه صحیح شو او موږ سره کیم ټیبل باندې لیر 2 د لیر باندې انشاء الله وبېجنو کیم ټیبل باندې میک ټیبل میک ایډرس باندې پیږي چې میک ایډرس به سٹور کوي ځان سره کوم ځای کې په کیم ټیبل کې د څه مطلب تیشته پای سٹور کوي هغه کس راولې ګل ډیټا دا خو په ذهن کې دا ځان سره کې نه کنه سیدا مطلب دا کس دی هغه ځان سره ذهن کې لکه یو چا نوم چې موږ تاسو ځکو بل چې کنه سپریټ path for sending and receiving دی بیره په یو کې دا کول ډیټا ډیټا په دې حالت کې سیمنټنس مطلب دا دې کس ډیټا را لګل شي صحیح شو بل چې کوم دی ایکوال انټرنیټ ټو آل مطلب دې کې انټرنیټ کې چې تا کو ټول ته یو رقم ډیسټریبیوشن کولی شي صحیح بل چې دی یونیکاست ان ملټیکاست او براډکاست یونیکاست کوم دی 1 to 1 کمیونیکیشن از کال یونیکاست دی یو کس نه یو کس ته خبرې چې کیږي ته یونیکاست وکړي بل چې دی ملټیکاست یو کس یو ګروپ ته خبرې کوي ته ملټیکاست وکړي بل چې دی براډکاست یو کس دی ټول ته خبرې کوي براډکاست لکه فرض مثال په کلاس کې موږ سره یو د پښتو شاګردان نشته انګلیسي شاګردان نشته کمپیوټر شاګردان نشته یو استاد راځي وایي چې احمد یو شاګرد دی احمد تراشه یا احمد ته درس وایا دلته وځي 1 to 1 کمیونیکیشن وشو زینا یونیکاست دی سره کی ویلي استاد راغلی چې پښتو شاګردان دي درس وایي دلته استاد راغی شاګردان خو ډیر ناسي کنه فقط یو ګروپ ټارګټ ګروپ ته خبره کنه استاد راغلی چې ټول شاګردان درس وایي دلته براډکاست هغه یو کس ټول ته خبره وکړه نو په نتورک کې راځي کچې دا مطلب دا اول کس غواړي د لسم کس سره خبره کوي ته یونیکاست کمیونیکیشن وکړي کچې دا اول کس غواړي دلته خپل پروتوکول ریپ او ایچ ار پی دا پروتوکول چلی دی کنه فرض مثال سره دوه درې پروتوکول چلی دی په دې کې دا کس غواړي چې ټول ایچ ار پی چې کوم کسان چې ایچ ار پی پروتوکول کې داخلي هغه ته مسیر نو دي ته ملټی کاست وکړي بل براډکاست دا لري کنه ریپ او ایچ ار پی ډیر زیات چلی دی پروتوکول دی ټول ته یو دم خبر وکړي هغه ته براډکاست کوي کیږي بل چې برج دی سره وای اټ از یوزډ ټو کنیکټ ټو اور مور دین ټو ډیوایسز دا د دې لپاره استعمالي چې دوه یا دوه څخه زیات ډیوایسونه دی یو بل سره وصل کی اټ از سیم لایک سویچ بٹ اټ از اولډر ټیکنالوژي دا د سویچ پر کوم وصله خو دا زړه ټیکنالوژي مطلب په اوس زمانه کې دا سره نه استعمالي کیږي خاص اټ انډرسټانډز ان میک ایډرس دا په میک ایډرس باندې کوئی دا انسټور دات میک ایډرس ان برج ټیبل دغه خپل برج ټیبل اته کیم ټیبل کنه دی برج ټیبل او لا ټول د میک ایډرس د په برج ټیبل کې ځان سره ساتلی کنټین لیس پورټ پرې کې لیس پورټ مطلب دومره پورټ نه ولکه هاب کې لکه چې کې سره سویچ کې سره اټ از یوزډ بټوین هابز دا هابونه ترمن فرض مثال دلته یو نتورک جوړه وي ترمن هاب استعمال دی ودلته بل یو دلته مطلب الته یو لین نتورک جوړ شوی دی چې الته چې هاب په منځ کې ورته کمیونیکیشن په هاب باندې یو بل سره هاب باندې وصل دلته اوس بل یو هاب را سره څنګه دی اخی دی سیدا دا و د دوی په منځ کې را سره برج استعمالېږي تر څو د دې تر منځ کمیونیکیشن برابر کی اوس هغه هب د دې هب سره نشي وصل کېدلی د دوی تر منځ بل بای موږ ډیوایس ولګو د دوه سویچونو تر منځ د دوه هبونو تر منځ ګوره هغه فرض مثال الته یو نتورک دی کنه الته هب باندې دوی سره وصل شوی دلته هم دا په هب باندې وصل شوی اوس که چېرته هغه هب ولا غواړي د دې هب ولا سره خبرې وکړي دلته اوس یو ډیوایس ضرورت دی کوم ډیوایس ضرورت دی برج ته ضرورت دی برج به وي برج د پول د دې هب او د دې تر منځ د پول په صفت باندې کار کوي لکه سمندر پول دی دی خواته یو کې سره دی خواته بل د دې پول په واسطه باندې د برج په واسطه باندې دا د دې خوا سره وصل کوي دا وځه هبونو مسله هبونو په واسطه نه لګو کی نو دا خپل هم د سویچ پر
کومه وظیفه سره اجرا کوله خو زړه ټیکنالوژي خو د هبونو په منځ کې بر سره برج استعمالي بل راوټر چې کوم لري وای اټ از یوز ټو کنیکټ ټو ډیفرنٹ ډیوایسز دا د دې لپاره نیټورک دا د دې لپاره استعمالي ډیوایسز نه نیټورک چې دوه مختلف نیټورک سره څنګه کی وصل کی اوس نیټورک څه ته ویل کی مختلف نیټورک څه ته ویل کی دا ان شاء الله به وروسته موږ پای پیانې پیژنو دوی یو کلاس آی پی استعمالي دوی د بل کلاس آی پی استعمالي دوی په افغانستان په کوم ځای کې فرض مثال په ننګرهار کې دوی د افغانستان په کابل کې د دوی ترمنځ کمیونیکیشن دوی په یو آی پی استعمال کړي دوی په بل آی پی استعمال کړي نو دوی ترمنځ کمیونیکیشن برابرۍ دلته باید یو ډیوایس موجود شي هغه ته راوټر وکړي که دوی یو کلاس آی پی استعمالي دوی یو کلاس آی پی استعمالي دلته راوټر ته نه سوئچ ته ضرورت دی سوئچ ورته एकदम د دوی یو کلاس آی پی دا یو کلاس آی پی د سوئچ په واسطه باندې دوی کمیونیکیشن کیږي کنه د دوی بل کلاس وی او د دوی بل کلاس آی پی وی سیدا نو دلته بیا راوټر دا کلاسونو آی پی وس ګنګس کون کې د ورسته کلاسونو کې تر اته بیا د کی کم پیږي سیدا چې مطلب د دې کلاس د دې خاطر چې کومه دلته یو نیټورک دی خو د بل نیټورک د مختلفو نیټورکو د وصل کولو لپاره چې یو بل سره خبرو کې دلته یو راوټر ته ضرورت دی که چیرته دې خاطر او دې خاطر نیټورک یو رقم دی دلته بیا کوم ډیوایس سوئچ دی سوئچ سره کار کوي وای اټ از ماست کامن یوزډ ان لین ټو وین کمیونیکیشن مطلب دلته یو لین دی کنه لین چې مطلب د وین سره وین په پراغه غټ انټرنیټ دی یا ته غټه ساحه د ډیجیټل کمیونیکیشن کې د راوټر په واسطه کې وای کنیکټ ډیفرنٹ ډیوایسز ان فار ډیوایسز دا ډېر پاسمه چې مختلف ډیوایسونه خو لري ډیوایسونه چې یو بل سره وصل کی اټ نوز ان آی پی ایډرس دا آی پی ایډرس پیږي آی پی ایډرس مونږ ان شاء الله روسته روان دي وختي خبرې چې وکړي چې مطلب ډیفرنٹ نیټورک دی دا کلاسز دي دا اوس ګنګس کوون کې د خروسته ان شاء الله په دې باندې تفصیلی خبر کوو پیږي اټ سټورز آی پیز ان راوټینګ ټیبل دا موږ سره هغه ګوره سوئچ بم کیم ټیبل کې را میک اډرس ساتل کنه برج بم برج ټیبل کې ساتل سره خو راوټر خپل یو چیلری کنه چې د راوټینګ ټیبل چې دا ټول آی پی نه بزن کې ځان سره یو راوټینګ ټیبل خپل یو ټیبل لپاره کې ځان سره سیو کوي او اما سټوریج یې دا په مغه کې ځان سره ټیبل ځان سره ساتي و اټ نوز ان لیر 3 دا په لیر 3 ډیټا لینک لیر باندې کوي او دا لیر 3 نه پیژنو دا روسته ان شاء الله په دې ویډیو باندې کې و پیژنو اکسس پوینټ وایرلیس راوټر یا وای فای دې ته درې نمونه اخلي چې هم ورته اکسس پوینټ ورکی یا ای پی ورته ویل کیږي بل سره بل چې وایرلیس راوټر ورته کیږي او بل وای فای ادي موږ تاسو پیژنو وای فای البته موږ وای فای خبرن دې ته څه کیږي اکسس پوینټ ورته کیږي یا وایرلیس راوټر هو بس مطلب کمپیوټر سنس ټو ورته وای فای نه وي دې ته اکسس پوینټ یا وایرلیس راوټر دا دوه نمونه ډیر عام دي ورته یوز ټو کنیکټ ټو اور مور دین ټو ډیوایسز without any wire دا مطلب د دې لپاره استعماليږي چې دوه یا د دوه څخه زیات ډیوایسونه د بغیر د وایرلیس یو بل سره څنګه شي کنیکټ شي وصل د وای فای خبره دلته مې خبرې کوي it broadcasts a signal device connect with it after authentication wireless network is good in the place where cables are difficult to install ګوره موږ الته پادي سره وای فای او اکسس پوینټ یا وایرلیس راوټر الته موږ هغه څه کار کوي هغه د خپل سیګنال براډکاسټ کوي براډکاسټ موږ پیژنو چې ټول ته وای چې واخل ته چې نه دي پر مثال د دې کورس استادانو ته دا براډکاسټ نور څوک وای فای خلاص نه دي کیږي دا پر مثال ورته چې دا څنګه کی براډکاسټ کوي رسول الله سي او بل کله چې کنه ډیوایس دلته راشي ما ته دلته راشي ولا دلته یو وای فای شته سره اس اس ای ډي براډکاسټ اس اس ای سروس سیټ اس اس ای ډي SSID service set identifier څه شو SSID service set identifier دی فرض مثال هغه کې کنه براډکاسټ کوي خپل نوم SSID براډکاسټ زه ګورم فرض مثال دا کورس التري یا احمد داري زه الته کلیک کوم زه خو دا ورته نشم وصل کېدلی اته د اتنټیکیشن کیږي authentication مطلب هغه وګوري چې آیا دا یو اصلي کاز دی کنه اصلي څه ما څنګه معلومیږي پاسورډ چې ورته ورکړم سیدا authentication دی authorization دی سیدا authentication مطلب زما اصلي authorization مطلب چې څومره واغ دا به خبره ده نو authentication مطلب د دې ترمنځ زما هغه صادق والی ګوري چې مطلب ما ټکر خپل پاسورډ مې ورکړ دا authentication شو wireless network is good in the place where cables are difficult to install wireless network په هغه ځای کې خدای چې مطلب الته کیبل سخت وي چې مطلب انسټال کړي سیدا بل ریپیټر چې مې وي it replaces incoming signals and pass it forward سیدا وي it receives weak signal strengthen it and send it again see show if a person is far cannot hear ګوره دا چې کنه دته سیګنل فرض مثال دا ډیر سره لري دیوایسونه سیدا ډیر لري د دوی ترمنځ کې دا د ترجمه سیګنل کمزوري کیږي کنه نو هغه چې دلته راشي سیدا د دې لپاره چې موږ دلته بل نیټورک جوړو اما هغه نیټورک دی کنه هغه دلته راشي الته شل موږ ډیر راوټر استعمال کړی هغه سیګنل راځي تر دې ځای پر دلته کمزوري کیږي نو دلته د ریپیټر کار شي ریپیټ تکرار کړه ریپیټر تکرار کوي دا راځي سیګنل دې ډیر کمزوري سیګنل راغلی دا بیا سیګنل باندې کار کوي به مخ کې دی نو ریپیټر تا کمزوري سیګنل راځي او مخ کې لیږي تر څو کوي او به مخ کې لیږي لکه عادي خبره فرض مثال یو کس ډیر لري موږ سره موږ نه ولاړ دی او دلته فرض مثال هغه نه لګ راځي خو ته بل کسي زه هغه ته کوم خو هغه زما غږ نه اوري زیرا خو زه دلته یو کوم دغه بل کس کوم دا زما غږ اوري زیرا کله چې هغه ته کوم دغه کس زما خبر اوري دا کس هغه ته وایي چې دغه ته کوي نو دغه کس لکه مثال چې دی ریپیټر دی زیرا زما خبره خو ته هم لګي قرار رسوي خو رسیدلې کنه او دا خبره بیا راوښله بل کس وکړي او هغه ما ته څنګه کړل جواب راکړ یاره ته وایي زیرا نو ریپیټر کار کوي وای it has two ports دا دوه پورټونه لري څه شو ریپیټر بچو پورټون لري دوه د دې کې کیبل چې یو کټ 5 دی کټ 6 دی کټ 5 چې کوم لري کنه دا موږ سره تر څو پورې کار کوي تر 100 متر پورې کار کوي او کټ 6 فکر کوم تر 400 شپې ته 400 واټیا پورې سره کار کوي چې البته ته موږ لیکلم دی خو 400 واټیا پورې سره دا کار کوي سمره کټ 6 سره 400 واټیا پورې کار کوي زبر غراشم دا بل برابر کومه دا ورته مې چې دا سره انتخاب کا ریزن برا شو ورته مې چې دا سره سوال لاس کا 450 سي شو نو دا بر سره تر 300 پورې کار سره کټ 5 کټ 6 پر سره 300 متر پورې کار کوي او کټ 5 پر سره د کیبل وډونه دی بل
کاغذل کیبل که چېرته دوی کې استعمال شي 115 میټر کار کوي فایبر اپټیک کیبل 640 کیلومتره هغه متر دی دا کیلومتر دی دا وایرلس نشي کېدای ریپیټر نه وي ریپیټر سیګنل راځي خدای بیا هم جنریټ کوي ریپیټر په وایرلس کې مې استعمالي کوي سره او بیا هم سره چی کوي او بیا که چېرته خشي بیا مطلب کیبل په دې استعمالي کوي سره سیدا بل فایروال چې کوم بیا ګوره وایرلس کې شو کنه البته بیا موږ سره وایرلس نور لایټ بیم سی شو داسې نور پکې استعمالي لایټ بیم شو سره بل یو بل هم دی لایټ بیم دی یو مایکرو داسې دی کنه یو مایکروویو ډیش دی سره یو سیکټر انټینا او دا موږ سره په دغه پر آی سپیان کې سره زیاتره استعمالي یو لایټ بیم دی یو موږ سره پاور بیم دی سی شو پاور بیم یو دا شنت کې استعمالي کوي چې بیا موږ سره وایرلس بل فایروال دی وای پروټیکټ انټرنل نیټورک فرام ایکسټرنل threats or attack فایروال هغه څه ته ویل کېږي چې مطلب بهرنۍ یو د اټیک یا د threat څخه داخله نه چې شو کې د نیټورک محفوظ وساتي سیدا ټایپس ډولونه چې مطلب موږ سره دوه ډول یو سافټویر بیس فایروال سره دی هارډویر بیس فایروال سره دی شو چې سافټویر فایروال زه په کمپیوټر کې انسټال وم دا سافټویر کې انټي وایرس دا موږ سره سافټویر بیس فایروال دی او بل هارډویر بیس فایروال زم بازار ته یو هارډویر فزیکل یو ډیوایس اخلم هغه راوړم دي ته एकदम هغه هارډویر بیس فایروال دی سره سیدا نو دا زموږ د دې تشریح هدي کې برا شو عملی ډیوایسز بچی کو چې موږ سره کوم یو ډیوایس دی سره را بشول تم په دې کې لومړی ورته ورکړم چې موږ سره فرض مثال دا به ان شاء الله په بل ویډیو کې وخایو